د غزې پوځي بازار د امریکا سوداګرۍ پکې ښه په ګټه روانه ده. د باختر اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې لیکلي چې غزه کې د روانې جګړې نږدې 6 میاشتې اوړي او د دغې جګړې د لا تودولو لپاره دا دی د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې اسرائیلو سره یې د 2.5 میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تایید کړې چې ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې د اسرائیلو په واک کې ورکړل شي. مبصر ویلي د دې ترڅنګ چې د جګړې د تودولو لپاره امریکا له اسرائیلو سره مرستو ته دوام ورکوي، په ملګرو ملتونو کې هم څو ځلې د اوربند د ټینګېدو مخه نیولې او د ویټو له لارې یې د اوربند هوکړلیک بریالیتوب ته نه دی پرېښی. د باختر اژانس د مبصر په باور اسرائیل فکر کوي چې امریکا دغه مرستې ورسره د خواخوږۍ له مخې کوي، خو په دې نه پوهیږي چې په دې برخه کې د امریکا لوی هدف د خپلو وسلو ازمایل او دغه راز خپلو وسلو ته د بازار موندنه ده. د باختر اژانس د دغه مبصر د معلوماتو له مخې امریکا هر کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې تولیدوي او دغه وسلې بازار ته اړتیا لري چې باید وکارول شي. مبصر وړاندې لیکلي امریکا په دغه برخه کې میلیاردونه ډالر لګوي او د دې موخې د ترلاسه کولو لپاره هیڅ انساني ارزښت ته نه ده قایله. دغه مبصر وړاندې لیکلي د امریکا بل هدف دا دی چې جګړې له خپلې خاورې بهر ترسره کړي ترڅو خپل خلک یې په ارامه ژوند وکړي، له ژوند څخه خوند واخلي او په هره برخه کې پرمختګ وکړي. د باختر اژانس په دغه تبصره کې چې د تیرې مارچ میاشتې په 13 نیټه د اژانس پر ویبپاڼه خپره شوې، په تیرو 24 کلونو کې په افغانستان، عراق، سوریې، اوکراین، یمن، سودان، فلسطین او ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا جګړو ته اشاره شوې، جګړې چې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره یې ترسره کړي او ځینې هیوادونو کې لا هم روانې دي. مبصر په دغه تبصره کې وړاندیز کړی چې د امریکا دغه پلان د شنډولو لپاره یوازینۍ لار همدا ده ترڅو نور په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونه تعلیم وکړي او ټکنالوژۍ ته لاسرسی پیدا کړي ترڅو وکولی شي له امریکا او نورو زبرځواکونو سره سیالي وکړي.